دا یو ورو سوال کړی دی او ډېر علمي سوال یې کړی دی وی روایتونو کې راځي چې هغه کس په سفر باندې لاړ د مدینې نه دمشق ته چې د ابودرداء رضی الله عنه یو حدیث واوري نو ابودرداء ورته د علم د فضیلت هغه حدیث بیان کو من سلک طریقا یبتغي فیه علما اوږد حدیث ورته بیان کو سوال د دې ورور دا دی چې دا کس چې د مدینې نه تللی و دمشق ته په ابودرداء پسې نو دې حدیث له تللی و که نه دا ورته هغه د خپل طرف نه بیان د علم د فضیلت الجواب په سنن د امام ابو داود کې دا روایت شته امام ابن ماجه هم راوړی ډېر ښایسته او خوندور روایت دی او کوم ملګري چې د درسونو اهتمام کوي د هغوی دپاره ډالۍ ده کوم چې درسونو اهتمام کوي او یادوي او محنت کوي او کوشش کوي کثیر ابن قیس رحمه الله وی زه د ابودرداء رضی الله عنه سره ناست وم فی مسجد دمشق په جومات کې ناست شام کې ها واورئ یو سړی راغی وی یا ابودرداء ای ابودرداء انی جئتک من مدینة رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ګوره مدینې نه راغلم په تا پسې د مدینې نه شام ته راغلی دمشق ولي لحديث بلغني انك تحدثه چا راته ویلي چې ته یو حدیث بیانوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې اورېدلی چې هغه ما ته ووایې یو حدیث لپاره د یو حدیث لپاره د مدینې نه لاړ دمشق دا قوم بالله نه بخي په دې قوم بالله رحم نه کوي او چې سړی په ورځ کې 40 منټه او 50 او په هفته کې یو درس ته یو بیان ته یو وعظ ته یو نصیحت ته نشي کېناستی یو دی نو هغه ما جئت لحاجه بل څه لپاره نه یم راغلی همدقې نه راغلی نو ابودرداء ورته ما د پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی ضرور د دې حدیث باره کې تپوس کړي من سلک طریقا یطلب فیه علما ابودرداء ورته وی پیغمبر ویلي دي چې څوک په داسې لار روان شو چې علم یې زده کوي یو لارې راټینګه کړه د څه لپاره د علم د زده کولو لپاره سلک الله به طریقا من طرق الجنه الله به د جنت په لارو کې په یو لار روانوي د علم دا لار نه ته ډایرکټ جنت ته رسي دا اوس دلته ستاسو راناسته چې دا کومه دا لار دا ګورې جنت ته رسي دا دا معمولی کار نه دی ګورې بیا ورته وی پیغمبر وایي چې ان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم ملائک خپل وزرې خورئ چاته طالب علم ته دی د ملائکو په وزرو ګرځي بیا ورته دا وایي چې د عالم دپاره چې علم ورسره وي ځمکه او اسمانونو کې چې څوک دي ټول د هغه دپاره بخانه غواړي تر دې چې الحیتان فی جوف الماء میان په اوبو کې دننه وي وي الله د پلانې عالم وبخه میان یو روایت کې داسې هم راځي چې د میږي په سوړو کې دننه لګي وي الله په دې علماو باندې رحم وکړه بیا ورته ووایي پیغمبر وایي چې د عالم فضیلت په عابد باندې په عام سړي نه داسې دی لکه څنګه چې د څوارلسمې سپومۍ په دې ستورو باندې غوره ده بیا ورته وایي ان العلماء ورثة الانبیاء پیغمبر وایي چې علما وارثان د چا دي د پیغمبرانو وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما او پیغمبرانو په میراث کې درهم او دینار او روپۍ نه دي پرېښودي انما ورثوا العلم پیغمبرانو څه پرېښودی علم او دا ډېر د خوشحالۍ خبره ډېر د خوشحالۍ موږ خو چې واورو دا ټک خطا پوهه الله را کړې ده لږه ډېره او وړوکی طالب علم یم زه اوس هم او د دین د زده کړې په هغه لار کې روان یو خو دې حدیث سره ډېر خوشحالېږو چې پیغمبر وایي فمن اخذه اخذ بحظ وافر چاته چې د پیغمبر په دې میراث کې څه میلاو شو نو دا ډېرې لویې برخې خاوند دی دا ډېرې لویې برخې خاوند دا ډېر د خوشحالۍ خبره
الحمدلله دغه پرېږده مړه سړی سره زر جمع کوي سړی سپین زر جمع ځان سره جیب کې کېږي یا زما کور غټ دی نو زه څه وکړم هسې به ته هم ځي ته به هم ځې هغه چې په دین باندې وایي پوهه دی وایي هغه به هم ځي خو تا نه به دا سره زر او دا هر څه او دا کور او بچي او ښځه هر څه به درنه پاتې شي هغه به ځان سره د علم په سینه کې قبر ته وړي هلته به ولې پې الله اجر ورکوي اوس د ورو سوال دا دی تاسو ولې سوال پوه شوئ چې دا سړی چې د مدینې نه دمشق ته لاړ دی د دې حدیث لپاره تللی و دا کمې چې ورته ووایي که نه دا ورته ابودردا د ځان نه ووایي دا سوال نو جواب ښکاري داسې والله اعلم چې د دې حدیث لپاره نه و تللی دا حدیث خو د هغه د خپل ځان د طرف نه ووایي چې ته خو ډېر غټ جهاد دی وکړو چې ته د مدینې نه دلته راغلې د یو حدیث لپاره ځکه یو روایت کې داسې راځي ما ابن ماجه چې کوم روایت راوړی بیا هغه ورته وایي ابودردا ورته وایي فما جاء بک تجاره تجارت خو نه یې راوستی دلته وایي نه ولا جاء بک غیره بل څه کار خو دې نه و چې د هغې دپاره راغلی وایي نه نه وایي چې بل څه کار دې هم نه و تجارت هم نه و څه حاجت دې هم نه و دې نه راغلی نو بیا یو حدیث واوره نو هغه اصل کې دې حدیث نه و راغلی دا خو ته ابودردا د خپل طرف نه څه کړو ډالۍ کو هدیه ورته کړو چې دا خو ډېر غټ کار وکړو نو ته هم په دې حدیث کې دننه راغلې دومره اوچت مقام به دل الله درکوي نو الله سبحانه وتعالی دې دا مقام موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي دا علم د زده کولو دلته چې تاسو ناست یې ګوره دا معمولي مه ګڼئ ګورئ او زه بار بار دې ملګرو ته دا وایم چې ګوره یو ورځ به یا به ته نه یا به زه نه یا به دا مجلس نه یا به دا وخت نه یا به هېڅ نه بیا به ډېر ارمانونه وکړي ډېر ارمانونه به وکړو بیا کېدای شي قبر ته لاړ شي ډېر ملګري زموږ د درسونو اوس خاورو لاندې پراته دي او کېدای شي زه خاورې ته لاړ شم ولې ما څه لیکل راوړي دي او یا موږ د یو بل نه جدا شو زه بل ځای ته لاړ شم ته بل ځای ته لاړ شم څه پته لګي بیا به څه ارمانونه وکړې خو بیا به ته پته ولګي